السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن به په دې ویډیو کې زه ته دروښیم چې ته څنګه کولی په یوه ریپورټ باندې د چا د فیسبوک آی ډي ور ختم کړي د ټول عمر دپاره. نو ډېره اسانه طریقه ده ملګرو، ویډیو څخه غلطه فایده مه اخلئ، پر هر چا ریپورټ مه کوئ. نو خالي پر هغه کسان ریپورټ وکړئ چې تی تنګوي ملګرو. نو ډېره اسانه ده ملګرو، ویډیو تر اخره پورې وګورئ او نور دوستان هم در سره شیر کړي. او که ته تر اوسه لازمي چینل نه یې سبسکرایب کړی د سر سبسکرایب یې کړئ او پر بیل آیکن باندې لازمي کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو ترتیب پورې په اسانۍ در ورسیږي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. اول به ترې راسئ خپل فیسبوک ته چې رالاست چې دوی څوک غواړي چې ریپورټ پر وکړي هغه آی ډي ور ختم کړي، نو هغه به وروښوي. زه اول پر دغه سړي جان حکمت حضرت پر دا ریپورټ کوم چې دا آی ډي ور ختم کړم. نو ته به راسې هغه به خلاصه کړي. هغه چې مې خلاصه کړله را به سي پر دا درې ډاټه به کلیک وکړي. پر دا درې ډاټه چې کلیک وکړي را به سي اول ته فایند سپورټ او ریپورټ پروفایل پر دا به کلیک وکړي. چې پر دا مې کلیک وکړي نو دی به اوس ستا سره لوډینګ شروع دي، دا به ستا سره اوس درسي دا چیش دي. نو ته به دا سمپل وروښیې چې دا پیک اکاونټ دی. نو پیک اکاونټ چې مې وروښوي دا به پیک اکاونټ کوي، دا به نیکسټ کوي. چې نیکسټ مې کوي دا به اوس ستا سره لوډینګ شروع دی. چې لوډینګ شروع سو نو ته به سمپل را به سي ډن مې کوي. چې ډن مې کوي ملګرو دا ستا سره ډن سو او یو کار بل وکړي او مور ته به برته راسي، مور باندې به کلیک وکړي، را به سي کاپي لینک ټو پروفایل پر دا به کلیک وکړي. چې پر دا مې کلیک وکړي نو بیا به راسي خپل د فیسبوک سیټینګ ته. فیسبوک سیټینګ ته چې رالاست را به سي هیلپ اینډ سپورټ دا باندې به کلیک وکړي. چې پر دا مې کلیک وکړي را به سي ریپورټ ا پرابلم مې کلیک وکړي. را به سي ریپورټ ا پرابلم به ووایي چې ریپورټ پرابلم مې وویلی. را به سي اوس به په دې کې پروفایل پیدا کړي. نو دا د پروفایل زموږ سره پروفایل به اوس کلیک وکړي. چې پروفایل مې کلیک وکړي را به سي کم لینک چې موږ د فیسبوک څخه کاپي کړی وي هغه به درته پیسټ کړي. سمپل چې دا پیسټ کړي نو را به سي دا خط بل لاندې کړي. چې لاندې مې کړي درته زه یو بل خط وراوړم، هغه خط زما د ویډیو د ډسکرپشن سي هم ډاونلوډوی سي، لیکلی سي یا د دې څه سکرین شاټ واخلئ هم یې برته ولیکئ. نو را به سي هغه خط به زه سمپل راواخلم ملګرو. هغه خط زما سره دا دی، که ته سکرین شاټ چې اخلئ سکرین شاټ مې چې واخلئ یا زما د ویډیو د ډسکرپشن سي راواړوئ. نو ته به راسي دا سلیکټ آل کړئ، نو کاپي به یې کړئ. چې کاپي مې کړي را به سي درته پیسټ کړي په دا کې. نو چې دا کې مې پیسټ کړي ملګرو دا دی تی کته دا مش پیسټ کی نو سمپل بیا پر سند کلیک وکړئ ملګرو. چې سند باندې مې کلیک وکړم دا آی ډي به په 2 یا 3 ورځو کې خامخا د فیسبوک څخه ختم سي. نو په یوه ریپورټ باندې د آی ډي ته ختمولی سي. ډېره اسانه طریقه وه ملګرو. نو سمپل به پر دا سند کلیک وکړم نو خامخا به په 2 یا 3 ورځو کې د آی ډي ختم سي. نو نوم و نشان به اعلانوي په فیسبوک کې. او ملګرو ویډیو څخه غلطه فایده مه اخلئ، پر هر چا ریپورټ مه کوئ چې تی څوک تنګي خالي پر هغه یې وکړي. نو ویډیو نور دوستان هم سره شیر کړئ تر څو به هغه هم فایده جوړ واخلي. او که ته تر اوسه لازمي چینل نه سبسکرایب کړي ملګرو د سر سبسکرایب یې کړئ او پر بیل آیکن باندې لازمي کلیک وکړئ چې زموږ هره نوې ویډیو ترتیب پرې در ورسیږي. او که ستاسې بیا هم څه مسله په موبایل کې نو ته زموږ څخه پر کمنټ باندې پوښتنه کوئ.